درمونو کتونکو ملک فیاض موسیخیل یم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د ډي ان ان د خصوصي خپرونې سپینو خبرو سره نن د کوزدر جندل تاڼه معیار په حدود ګمبیر کې موجود یم چې دلته کې یو ناخوشګوار واقعه مخې ته راغلې ده چې حسنین ماشوم چې هغه فایرینګ کړی دی د هغه د فایرینګ له وجې نه د هغې مور او پلار دواړه لګېدلي دي والد صاحب چې د هغې کوم دی هغه وفات دی په موقع باندې او چونکې مور یې چې کومه دغه ډېره زیات کرټیکل او زخمي حالاتو کې هغې د معیار هسپتال ته منتقل شوې ده د هغې نه وروستو په خراب حالاتو کې هغې ته مرګري ته منتقل شوې ده د مهال د تانه سمرباغ د معیارو چې کوم پولیس انویسټیګیشن ټیم دی هغوی په موقع باندې موجود دي دې سره به خبرې اترې کوو چې ملزم حوالې سره دي سوی ملزم فرار دی ګرفتار دی یا دې نه وړاندې دې ته د دې وخته پورې چې کومه اطلاع وشوه څه څه پکې مخې ته راغلي دي او مخکې چې کوم دی نو دوی پلان طریقه کار سره په دې باندې راځم زموږ سره دا مهال انسپکټر شیربادر خان موجود دی چې هغه د تانا معیار انویسټیګیشن افسر دی سره خبرې کوو خان السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول ستاسو میډیا والا ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو راغلي دې موقع ده او دا کم غم چې کوم دی نو په دې کې هم شریک شوئ او دا کم د پولیس کومه کارکردګي چې دی نو هغه خلکو ته هم شوی منډ کړه دا سهار اطلاع میلا شو چې په ګمبیر کې چې دی نو یو هلک دی هغه فایرینګ کړی دی خپله مور یې ویشتلی ده او خپل پلار یې ویشتلی دی مونږ خو موقع ته ډي سي پي صاحب هم په موقع باندې راورسېدو ایس او صاحب هم ښه سره د نفرې راورسېدو او په دې کې چې کوم دی نو دا ملزم حسنین دی د ده 18-19 سال عمر دی دی د ټیک ټاک ډېر شوقین و چاته کې پرون یې هم څه چلچال کړی دی نو بیا د پلار ته موبایل قبضه کړی دی پلار ته بیا د سار ورته وینا کړې چې مال دا موبایل لکه نو پلار یې ولې نه ورکول نو په هغې باندې هغه په تیش کې راغلی دی او خپل مور یې مېشتلې ده او پلار یې مړ دی او ملزم ګرفتار دی انشاءالله علیه قتل موږ ته زر تر زره لاس له راشي او نور چې تفتیش جاری دی دغه ملزم جی تاسو خبره وکړه ملزم ګرفتار شو دا خو ډېره خبره چې فوري توګه تاسو کاروایي وکړله دلته کې د دغه ملزم په شا څوک کیدی شي چې الی قتل تاسو ته میلاو نه شو یا دغه ملزم چېرته کې خوات سرته کړی دی دا په دې ځای کې چونکې د دې ملزم نه دا ته مو پستول الی قتل چې دا ته دغه شوی دی خو سره د چې هر چا دلته لاس ته ورغلی موږ ته میلاو شي انشاءالله په دې نجیري صدارو کې چا دا کړی ته ووایې تاسو دلته چې کله رالی د دې مقامي خلک ګاونډ کې چې کوم خواوشا خلک دی یا د سیمې مشران دي د کوم حده پورې تاسو ته کوپریټیو ښکاره کېدل چې پولیس سره تعاون کوي یا تاسو سره چې کوم دی نو هغه بې ادبي ما پولیس چال خو نه کوي که نه جي نه موږ سره ډېر تعاون کوي او ډېر ښه خلک دی چونکې دا ډېر ظلم شوی دی نو د دې ظلم په وجه باندې که د دې ملزم خپل دي او که بارهي دي او که دا ګاونډیان دي هغه موږ هر قسم تعاون موږ سره وکړو او زموږ سره ډېر انشاءالله کوي او ویم کوو د موږ سره ډېر نو ته به څه پیغام ورکوې چې یو ماشوم دومره بېګړاو شي چې هغه د ټولو نه اول دا کم ملګري چې دلته ولاړ دي دا کم ینګ هلکان چې ولاړ دي زه خو به زه دا ویم چې په دې کې غلطي زموږ د مور پلار چې تا یو ماشوم ته دونه هغه له اختیارات ورکړي چې هغه ټیک ټاک یې کوي بار فضول ګرځي د فضول خلکو سره ګرځي نو په کار دا ده د پلار له او د مور له دا مور چې کوم دی نو دا د بچي مدرسه ده د دې هلک عمر دونه زیات نه دی نو په کار دوی له دا وه چې دا هلک دوی په وخت نه کنټرول کړی وی نو دا مسلې پکې نه راتللې ځکه چې هغه وایي چې زه فلاني ځای ته چکر لازم فلاني ځای ته ځم او پلار یې ورته وایي چې ته د ګنده او دغه خلکو سره مه ځه د عام هلکانو سره مه ګرځه نور نقصان به ته جوړ شي نو زما صرف والدینو ته دا پیغام دی او دا ورته ریکویسټ دی چې خپل بچي څونه کمسن چې دي چې هغه تقریبا د 17-18 سال بلکې د دې نه کم وي نو دا کنټرول کوي دا فضول چې کوم دی نه دا ټیک ټاک کې دا نور چې دی نه او ګرځېدل دي دا دې نه کوي او جا خدمت کتونکو تاسو ایس او صاحب خبرې واورئ د انویسټیګیشن انچارج تاڼه معیار چې دغه یو پیغام هم والدینو ته ورکړو چې والدینو له پکار دي چې بچیان ماشوم د پاره د مور غېږه د ټولو نه لویه مدرسه ده خو په دغه غېږه کې که کله د دغه ماشوم تربیت په صحیح توګه وشي نو دغه بیا یو لوی انسان جوړېدی شي د معاشرې یو ښه انسان جوړېدی شي خو چې کله د دغه ماشوم تربیت په دغه لویه مدرسه کې په هغه انداز ونه شي چې کم پکار وي نو بیا د هغې نه هم دغه رنګ واقعیات رونما کېږي چې په هغې کې بیا انتظامیې ته هم مشکلات وي په علاقه کې خوب و هراس غم او سوګ هم پیدا کېږي دا مهال زموږ سره یو بل ملګری ولاړ دی ده سره به خبرې کوو چې یاره دې حوالې سره دې څه وایي چونکې موږ ته دا معلومات وشو چې یاره دا کم ملګری وفات دی کم سړی چې وفات دی دې د معیارو په سټینډ کې زما په خیال ګاډی چله او دې هلته کې موږ رایونو اکثر موږ د دې سیمې خلک ورور السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا و زمونږ سره په سټینډ کې ډریور د شیرباز خان د بچو لپاره ډېرې سختې تېرې کړي دا به راغی په پېښور کې به کم از کم 10-12 شپېل ته وکړي بیا به راتور دیو دپاره لګي او ټول عمر دیو دپاره دغه کلی
او جی ټوډي ګاډه به چلا او ټوډي به چلو جی صحیح ده زره تو د لکه اصل کې تا خبرو کړ چې لس 12 شپې به پیښور کې کولې بیا براغې دلته کې بچوله مهنت خواري کوله د ژوند په خپل څنګه او داسې چهل پیل ګرځیدل تاسو را په سټاند کې سره نه خو ډیر زبردست دغه د دسې پزول دغه به چا په کار کې نه لرو او جی بیا زه تاسو کولای شم چې دا ټیک ټاک خو مليانم کوي او مونږ هم کوو نو د پلار داسې ولې منې کوي چې ټیک ټاک بس دغه راته څه دغه نشته جی او جی ٹھیک ده قدمونه کتونکو چې موږ پروګرام سپینې خبرې د خو اکثر خلکو ته پته نه بعضي خلک سپینې خبره نشي کولای خو ما تاسو دا وی چې د بچی د پاره د ماشوم د پاره لوی مدرسه د مور پلار غېګه ده خو هغه تربیت هغه رنګ نشي کم چې پکار وي او زمونږ د همیشه لپاره کوشش دا وي چې په سپینو خبرو خپرونه کې موږ تاسو ته د معاشرې هغه سپین ټکي ووایو چې په کم معاشرې ته فایده وي په کومو سیزونو کې چې معاشرې ته نقصان وي هغه سیزونه موږ کوشش کوو چې هغه موږ د کیمرې د سترګې نه او تاسو د سکرین نه پناه وساتو او چې کوم ځای کې فایده کیږي او کوم ځای کې یو ښه میسیج وي هغې موږ کوشش کړی دی چونکې زموږ نن پروګرام سپینې خبرې کې موږ دغه یو پیغام هم ورکوو چې په خپلو بچیانو ماشومانو د ورځې اول نه خیال ساتئ په هغې باندې تاسو کوشش دا کوئ چې د عصري علومو سره دیني علم پې کوئ نو بیا به داسې قسمه سیزونو نه چې کوم د هغې په خپله ډډه کوي او هغه طرف ته به نه ځي او بیا چې کله داسې بګړاو شي نو هغه بیا د هغې راکنټرولول هغه ډېر په طریقه او په حکمت باندې پکار وي د دې نه علاوه به زه که نن اوس په دې کې دا خبره ونه کړم چې د تانه معیار پولیسو یا زموږ د لوړ دیر پولیسو د چابک دستۍ نه کار اخیستی دی او هغې چې کومه کاروایي کړې د هغې که ستاینه ونه کړم دا به هم زیاتې وي ځکه چونکې دغه ملزم ګرفتارول په فوري توګه دلته کې موقع ته رارسېدل چونکې د تاڼې نه تر دې پورې ښه کافي فاصله ده یو خو دا وي چې د لارو ګودرو معلومات هم اکثر خلکو ته نه خپله باندې لار غلطه شوې وه زموږ د ځای خلک یو او زموږ اکثر پولیس افسران چې وي نو هغه یو ځای بل ځای وي خو بیا هم پولیس بر وخت راغلي په دې کې ښه خبره ده ډي اس پي جندول بخ جمال خان په خپله راغلی دی د دې نه علاوه چې کوم فضلي غفور خان اس ایچ او دی او د نه علاوه شیربهادر خان چې هغه انویسټیګیشن انچارج سره د خپل ټیم رحمان الله خان او رفیق خان دی ټول رارسېدلي ملزم دی گرفتار کړی دی وینا دا ده چې ډېر زر دا چې کوم علی قتل دی دغه علی قتل به هم پولیس برآمد کړي په د سپینو خبرو خپرونه کې موږ دا هم مطالبه کوو چې په چاپیرچل کې نږدې چې کوم خلک دی دغه خلکو نه دا مطالبه کوو چې پولیس سره په دې واقع کې یوازې نه بلکې په هر داسې ناخوشګوار واقع کې پولیس سره تعاون پکار دی او تعاون سره وکړي چې دغه کم علی قتل دی دغه پولیس ته ورکړی شي چې یاره د دې کیس په صحیح توګه باندې تفتیش وشي انویسټیګیشن وشي او دغه کم ملزم چې دی چې دغه قرار واقعي سزا میلاو شي آینده لپاره کم ملزمان دي کم جرایم پیشه خلک دی کم د جرمونو شوقین خلک دی او په دې سیزونو کې ککړ کېږي دا خلک به زموږ او ستاسو د فریضې جوړېږي چې دغې نه بچ کول دپاره دا طریقه کوو چې د پولیس سره به تعاون کوو چې دا خلک په خپل مقصد کې کامیاب شو په هغه طریقه باندې تفتیش وکړي کم چې په کار وي نو دې ته بیا صحیح توګه باندې سزا میلاو شي تر بل پروګرام سپینو خبرو پورې ملک پیاز موسی خیل او کیمرامین شهبادي ته د ډي ان ان اجازت ورکوي الله پامان